أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية. معزز سامعینو، پرونی چې کوم استدلالات ما ذکر کړي وو، بعضې نافهمه خلک دا ګمان کول چې یاره موږ سره به قرآن عظیم شان کې استدلال نه وي، د قرآن عظیم شان څخه استدلالات نه لرو. بعضې خلک دا دلایل هم پیش کوله چیرې دا خو د عقیدې مسله ده، عقیده مسله خو د دیوبند د کتابو څخه نه ثابتېږي. نو زما مطلب صرف د کتاب شولو دا و چې دا استمداد مسله دا د دیوبند مسلمه عقیده ده، چې دا تسببا و مجازا سوې ده، دا د دیوبند مسلمه عقیده ده او دا جایز ده. قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الله رب الجلال خپل بندگانو ته وایي چې بندگانو تاسو معاونت وکئ، مدد وکئ یو بل سره پر بر او په تقوا باندې، او مدد او کومک او مرسته مه کوئ یو بل سره پر اسم و پر عدوان او په تجاوز ګناه باندې. اوس که چیرې معاونت یو د بل سره ناروا وي، الله تعالی ولې امر کوي؟ دویم نمبر دلیل د سورة القصص 15 نمبر آیت کې ده. الله رب الجلال فرمایي فاستغاثه الذي من شیعته علی الذي من عدوه. بني اسرائیلي د قبطي سره څه مقابله راله، نو هغه قبطي ځینې زورور وو، چونکې هغه د فرعون قوم و، بني اسرائیل د موسی علیه السلام قوم و. نو هغه بني اسرائیلي موسی علیه السلام چې ولیده، وایي دا خو قبطی وینې ما سره همیشه ظلم کوي او په ما باندې دروند دروند بارونه وړي او ما سره تر حد زیات ظلم کوي، لهذا ستا څخه غوښتنه کوم چې زما مدد وکړي، زما مدد وفرمایه. نو موسی علیه السلام د هغه مدد وکړه او هغه قبطی یې ووهله، فوکزه موسی، په سینه یې څوک ووهله او هغه مړم شو. نو دلته الله رب الجلال د استغاثه لفظ استعمالي. نو اوس که چیرې استغاثه ناروا سي، نو موسی علیه السلام سره څه کوي؟ او الله تعالی قرآن کریم کې موږ ته حکایت کوي. نو قرآن کریم کې د شرک حکایت نه وي چې هغه د مسلمان په حق کې الله حکایت کوي. دریم نمبر دلیل الله رب الجلال سورة بقره 45 نمبر آیت کې فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة. تاسو طلب د مدد وکئ د صبر او د صلاة سره. اوس دا صبر او صلات دا الله ده که غیر الله؟ که چیرې الله وي نو خو مشرک سویلې تخبله، او که غیر الله وي نو لهذا غیر الله ته ولې استعانت امر الله رب الجلال موږ تاسو ته کوي؟ صبر او صلاة خو الله نه ده، غیر الله ده، ولې استعانت غواړي؟ څلورم نمبر دلیل الله رب الجلال سورة فصلت 10 او 11 نمبر آیت کې فرمایي چې نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفي الآخرة. ټول آیت کریمه دا ده. الله تعالی فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. په تحقیق سره هغه کسان چې وایي زموږ پروردګار الله دی او بیا استقامت پر معرفت کوي، تتنزل علیهم الملائکه، د دوی د ارواحو د قبض په ټیم کې ملائکه راشي او دوی ته بشارت ورکوي، وایي ورته چې الله تخافوا ولا تحزنوا، تاسو د را روان عذاب څخه بیریږئ مه او حزن مه کوئ هغه څه چې تاسو پرې شئ دنیا کې. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تاسو بشارت حاصل کی په هغه جنت چې تاسو سره دنیا کې وعده سوې ده. او حفظه ورته وایي چې نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفي الآخرة، موږ تاسو سره مددګار وو په دنیا کې او یو په آخرت کې. پنځم نمبر دلیل الله رب الجلال فرمایي سورة مائده 55 نمبر آیت کې چې انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا. د دې آیت شان نزول حضرت الضحاک فرمایي چې بنو اسد ابن خزیمه چې 200 کسانو نارینه او زنانه د دوی ول چې یا رسول الله موږ د خپلو قبیلو څخه قطع یو، د خپلو عشایرو څخه قطع یو، فمن ینصرنا، څوک به زموږ سره نصرت کوي؟ الله رب الجلال ورته فرمایي چې ستاسو ناصر او ستاسو مددګار او ستاسو محافظ به الله رب الجلال. که چیرې ناروا وایي نو الله تعالی بیا نه ویل چې ورسولو، رسول الله مبارک هم ستاسو مددګار دی، ستاسو مدد کوي، او هغه کسان چې هغه ایمان راوړی وي هغه هم ستاسو مدد کوي. نو که چیرې امداد من غیر الله ناروا وایي نو د دې آیت سره څه کوي چې ورسوله والذین آمنوا. شپږم نمبر دلیل د سورة تحریم 4 نمبر آیت څخه الله رب الجلال هغه فرمایي چې وإن تظاهر علیه فإن الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. د دې آیت ترجمه دا ده چې وإن تظاهر ای تعاونه، چې بیبي عایشه صدیقه او بیبي حفصه واقع مشهوره دغه طرف ته نظم چې معاونت وکړي پر ایذا د نبی اسلام او پر معصیت د نبی اسلام، نو فإن الله مولاه، الله رب الجلال د رسول الله مبارک ناصر او مددگار دی، او جبرائیل علیہ السلام هم د نبی علیہ السلام ناصر و مددگار دی، او صالح المؤمنین نیک مؤمنان هم د رسول الله مبارک مددگار دی.
او والملائکة بعد ذلك ظهیرا، ملائکه هم دغه رقم د اعوان د نبی علیہ السلام سره انصار د نبی علیہ السلام دي. نو که چیرې مدد کول بغیر الله د الله سما سوا د بل چا مدد ناروا وای، نو الله تعالی ولي وایي چې جبرائیل علیہ السلام د رسول الله مبارک مددگار دی او صالح مؤمنانی مددگار دی او ملائکه مددگار دی. 9 نمبر آیت سورة انفال 2 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. کچیرې هغه کسان چې ایمان یې راوړی وي او هجرت یې نه یې کړی مدینې منورې ته، که ستاسو څخه استعانت وغواړي، مدد وغواړي پر مشرکینو باندې، نو الله تعالی وایي تاسو د هغې نصرت وکړئ. فعلیکم النصر علی من قاتلهم، په تاسو باندې لازمه ده چې تاسو د هغې مؤمنان چې ایمان لري خو هجرت یې نه دی کړی، د کفار په مقابل کې د مقاتلې په صورت کې تاسو به د هغې امداد کوئ. نو که امداد من غیر الله ناروا وی، ولې الله تعالی موږ ته امر کوي چې د کفارو په مقابله کې د هغه مسلمان مؤمن چې مهاجرت نه یې سوی، هجرت یې نه یې کړی، د هغې نصرت وکړي. 8 نمبر دلیل سورة النازعات 5 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي فالمدبرات امرا، یعنې هغه ملایکه چې تدبیر د خلق دوی ته ګرځول سوی ده، چې هغه جبرائیل علیه السلام دی، میکائیل علیه السلام دی، اسرافیل علیه السلام دی، عزرائیل علیه السلام دی. جبرائیل علیه السلام وحی موږ تاسو ته راوړي، دا زموږ مدد کوي ځکه موږ ساتي د هغه جهنم څخه، د ابدي عذاب څخه. میکائیل علیه السلام باران کوي، دا هم مدد کوي. اسرافیل علیه السلام الله تعالی ته لاره وصل کوي موږ ته، دا هم موږ سره مدد کوي. عزرائیل علیه السلام موږ ته الله تعالی ته وسیله جوړوي. دغه شان ذوالقرنین دا 9 نمبر دلیل ده. هغه وایي خپلو حاضرینو ته چې اعینوني بقوه، تاسو ما سره مدد وکړي په یو قوت سره. حاضرین ورته وایي چې اراده څه لري، هغه ورته وایي چې هغه د عمل آله د هغه حدادین د هغه اینګرانو آله ماته راکوي چې اجعل بینکم وبینهم ردما ای سده، زه ستاسو او د هغه یاجوج ماجوج په منځ کې یو سد او دیوال وګرځوم چې هغې بیا بیرته تاسو ته رجوع نه کوي، تاسو ته نه درځي. دا سورة کهف 95 نمبر آیت کې. او بل قول د نبی علیہ السلام خپل خادم ربیعه ابن کعب اسلمي لره چې هغه ویل زه ستا سره مرافقت په جنت کې غواړم، د الله پیغمبر ورته وایي چې اعنی علی نفسک بکثرة السجود. امام مسلم، ابو داود، ترمذي، نسائی، ابن ماجه ټول د حدیث ذکر کړی ده چې ما سره مدد وکړه پر خپل ځان باندې د سجدې په ډیروالي سره. نو که اعانت ناروا وي ولې د الله پیغمبر هغه ته داسې وایي. او بل جبرائیل علیہ السلام صلی الله تعالی جل جلاله په سورة مریم 10 نمبر آیت کې حکایت کوي لیهب لک غلاما زکیا. اوس دلته د هبوالی د غلام نسبت جبرائیل علیه السلام ته سوی ده، او حال دا چې غلام څوک هبه کوي، غلام څوک ورکوي، بچی څوک ورکوي، الله تعالی ورکوي. خو جبرائیل علیه السلام ورته وایي زه مدد در سره کوم او غلام درته هبه کوم. او 12 نمبر دلیل د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د چې په لاره روان و، ادب المفرد او نور کتابو کې ذکر ده چې شی په درد راغی، یو سړي ورته ویل چې اذکر احب الناس الیکا، په ټولو خلکو کې چې محبوب ترین انسان وي ته هغه یاد کا. نو عبدالله ابن عمر چې بهترین او متبع د سنت د رسول الله مبارک ته هغه په زور یې ناره وکړه چې یا محمد. ادب المفرد کې امام بخاري ذکر کړی ده، ابن السنی عمل اليوم واللیله کې هم ذکر کړی ده. مولا قاری رحم الله وایي چې دلته د استغاثه او د استشفاء نیت هم و. 14 نمبر دلیل چې په المعجم الکبیر للطبراني 10 جلد کې ذکر ده، رسول الله مبارک فرمایي چې کله اذا انفلتت دابة احدکم، چې کله ستاسو یو دابه څاروی ورکه سي په یو داسې دشته کې چې انیس نه وي، نو تاسو ووایه چې یا عباد الله اعینوني، یا عباد الله اغیثوني. بل روایت کې که چیرې دا اعانت من غیر الله ناروا وي، د الله پیغمبر موږ ته د شرک تعلیم راکوي، العیاذ بالله. او بل آدم علیه الصلاة والسلام مبارک سره استغاثه غواړي، ټول خلق، ټول امتیان، ټول زامنې، بیا د نوح علیه السلام سره بخاري کې دا مذکوره ده. که څوک ووایي چې یاره دا خو د آخرت میدان ده، د آخرت ځای دی، په آخرت کې دا روا ده، نو موږ ورته وایو چې کاکا داسې کیدی نسي چې یو شی دی په دنیا کې شرک وي او هغه دی په آخرت کې بیا جایز وي، توحید وي. لکه دنیا کې بت ته سجده لګول العیاذ بالله دا خو ناروا ده، نو په آخرت کې بت ته سجده لګول دا جایز، داسې کیدی سي. نو که استغاثه په آخرت کې په آدم علیه السلام خلق کوي او بخاري دا روایت ذکر کوي او محمد مصطفی بیانوي، نو که دا جایز ده نو دنیا کې هم جایز ده. ولې کوم شی چې په دنیا کې شرک وي هغه په آخرت کې هم شرک ده، او کوم شی چې په آخرت کې شرک وي هغه دنیا کې هم شرک ده. لهذا هیله کوم چې داسې الفاظ باید استعمال نسی
دا قرآن عظیم شان کې دا د ډېر استدلالات راغلي دي. نو اوس د دې سره به څه کوو؟ او زما بیا چلنج دی هغه خلکو ته چې داسې خبرې کوي سره د مفتي نه دي. شولر او برکی بیا سفی لخکر دنا بیغا کرا شولر او برکی بیا سفی لخکر دنا بیغا مقابلہ بھی ہر میدان کی لخکر دنا بیغا مقابلہ بھی ہر میدان کی لخکر دنا بیغا